بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب جلال. خرازو وینورډ ته چې کله راغم د به وینورډ رن ته به راشم. رن کې به وینورډ باندې سلیکټ کړم، دا به غټ کړم، دلته به ساز لیکونه کې زه غټ کړم. راځو موږ ټاپ روم وویلم، زه او اس کې بټن او اس کې بیا راولم. ګوره موږ دا مین روم وویله په تېر درس کې، ټاپ روم ویله. اوس موږ سره چې پاتې دی لکه لو روم پاتې، اخرنۍ سطحه موږ سره پاتې په دې کې زیډ دی، ایکس دی، زیډ سی دی، وي دی، بي دی، ان دی او ام دی، او دا دو بټنې هم د استعمال وړ دي. ګوره ته دې کې دلته حروف شته چې و دو ګې ده. نو راځو حروفو ته راځو. زیډ کې دلته زه کلیک کړم، په زیډ کې دلته موږ سره سوداني حروف پاتې دي. زیډ کې موږ سره څه ده؟ زوی ده. خو زه شفټ او ونیسم بیا موږ سره څه ده؟ امریه ده. په زیډ کې موږ سره زوی ده، خو که شفټ او یو شفټ او زیډ ونیسم موږ سره امریه ده. صحیح شو. په ایکس کې موږ سره توی ده، ایکس کې موږ سره څه ده؟ توی ده. او شفټ ایکس کې موږ سره څه ده؟ اوږده څرګنده ده، سوري اوږده ده، اوږده ده. صحیح شو. په سی کې ما سره زی ده، سی کې ما سره څه ده؟ زی ده. خو دا شفټ او سی ونیسم بیا ما سره څه ده؟ ژ ده. په وی کې ما سره څه ده؟ وی کې ما سره ری ده، ری. او خو دا شفټ او یو ونیسم بیا ما سره حمزه ده. څه شو کنه؟ په بي کې ما سره څه دی؟ بي کې ما سره زال دی. او که دا شفټ او دغه ونیسم، بي کې ما سره بل حروف نشته دی. ان کې ما سره څه دی؟ دال دی. ان کې ما سره څه دی؟ لکه دال دی. او که دا شفټ او ان ونیسم بیا ما سره څه دی؟ بیا ډال دی. په ام کې ما سره څه دی؟ ام کې ما سره ری ده. ام کې ما سره ری ده. او که دا سره شفټ ونیسم نو بیا موږ سره داسې و دی. څه شو؟ ښه. په کامه علامه کې ما سره و دی. کامه علامه کې ما سره څه دی؟ کامه کې ما سره څه دی؟ واو دی. خو که دا شفټ او کامه ونیسم بیا ما سره څه دغه علامه ده. په ډاټ کې ما سره څه دی؟ ډاټ کې ما سره ګې ده. ډاټ کې ما سره څه ده؟ لکه ګې ده. او که دا شفټ ونیسم بیا ما سره څه دی؟ ډاټ دی. صحیح شو. نو ګوره که زه راشم دې بټن ته او اس کې وهم، په تاله به څرګنده شي. ګوره زیډ کې ما سره څه ده؟ زوی ده. او ما سره امریه یې ده. په ایکس کې ما سره څه شی دی؟ توی ده او څرګنده یې ده. په سی کې ما سره زی ده او ژ ده. په وی کې ما سره ری ده او حمزه ده. او په بي کې ما سره یوازې څه دی؟ زال دی. او په ان کې ما سره دال او ډال دی. او په ام کې ما سره ری ده. او په ډاټ علامه کې و دی. او په دغه ډاټ علامه کې ما سره څه دی؟ کې ده. دا زموږ نن ورځې درس. دا په پښتو ټایپینګ کې د هر یو شي لاندې دو دانې بټنې وي. د هر یو شي لاندې څو دانې بټنې وي؟ څو دانې انسي وي؟ دو دانې انسي وي. خو هغه به ته څه سره معلوموي؟ د شفټ سره معلوموي. لکه فرضي مثال ما سره اس دی که نه اس، نو اس کې ما سره یوازې سین دی. خو که زه سره شفټ ونیسم ما سره څه ده؟ نرمه یې ده، نکیداره یې ده. ته به همیشه څنګه شل کې؟ ته به همیشه شفټ په شي کې استعمالوي.